امازون ځنګله 10 خطرناکه حیوانات. هسې خو د امازون ځنګل ټول یو له خطرناکو ځنګلونو څخه دی چې اومه عجوبه د نړۍ دغه د امازون ځنګل دی. خو موږ یې دلته درته یو څو خطرناک حیوانات او ژوي معرفي کوو. لومړی زرغون اناکونډا چې اوږدوالی 9 متره دی او وزن یې 230 کیلوګرامه دی. د امازون د ځنګله اناکونډا ماران د نړۍ تر ټولو ستر ماران دي چې تر هر مار زیات سرعت لري، خو که ډیر وږی نشي پر انسان حمله نه کوي. دویم پیرانا ماهیان چې کولی شي یو لوی فیل په خپل پو سره چوپ کړي. دا ماهیان زیات ډولونه لري چې د جسامت له پلوه کوچني دي او غاښونه یې شارک ته ورته دي. دریم غوماشې چې د انسان د وژلو توان خو نه لري، خو که تر چیچلو وروسته واکسین وانخلئ نو هرومرو به د ملاریا په مرض اخته شئ چې زموږ د عامو غوماش په پرتله تر 7 چنده لوی وي. څلورم برازیلي غڼې. دا ډول غڼې د خپل لوی جسامت یا لویوالي له پلوه 8 ډولونه لري چې یوازې په دې ځنګله کې موجود دي چې کله کله پر مرغانو او نورو ورته حیواناتو حمله کوي او وژني. پنځم امازوني زرپخۍ چې 10 سانتي متره اوږدوالی لري او شکل یې ډارونکی دی. د دې خوراک موږکان، کوچني چوغکې، چونګښه، کوچني سمسارې یا کربوڼې چې اوږدوالی کله کله تر دې لوی راځي چې 40 سانتي متره یې د چیچلو سره د انسان د وژلو توان نه لري. شپږم میږي. که تاسو وایاست چې میږي بې ازاره دي نو د امازون دا میږیان بې زهر لرونکي دي چې د زیات درد سره مو کیدای شي د بدن یوه حصه د لنډ وخت لپاره درفلج کړي. اووم تور کیمن چې دا د نړۍ یو له غټترینو سمسارو څخه دی چې د امازون ځنګل یې لري چې زیات وخت یې د اوبو ماهیان خوراک وي او د نورو سمسارو غوندې صبر لرونکي نه دي چې ښکار ته پټ شي، خو که وږي شي نو بیا د حیواناتو غارونو ته ځي او لوی حیوانات خوري. اتم د مرګ حشره. دا حشره د خولې له لارې په هوا کې زهر شیندي. نهم برقي مارمهي. دا یو عجیب شکل لرونکی دی چې زیات ګړندی دی. دا ماهي خپل ښکار د برق له لارې فلج او بیا یې خوري. او لسم زهر لرونکې چنګښه. دا چنګښه د کوچني جسامت سره ډیر ښکلي هم وي، خو که لاس وروړئ نو د خطره خالي نه ده. د دې پوستکی ډیر خطرناکه زهر لري.